السلام علیکم دوستانو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله یاست. مننه چې تاسو له موږ سره یاست. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ د کرونا ویروس ټوله دنیا کې یو تغییر راوست او هیڅوک یې بې له ضرره پرې نه ښول. د دنیا هره برخه د دنیا په میلیونونه کسان یې ووژل، په میلیونونه کسان یې وظایف د لاسه ورکړل او همدارنګه ډېرو کسانو خپلې وظیفې هم د لاسه ورکړې. خو تازه یو افغان د حکیم الکوزي په نامه باندې په دې باندې توانېدلی دی چې د دغه ویروس درمل جوړ کړي. هغه دا درمل پر مریضانو کتلي دي، مریضانو ته یې ورکړي او په ډېرو لږو ساعتونو کې یې پر مریضانو باندې تاثیر کړی دی. هغه تېره اونۍ دا اعلان وکړ چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په ترڅ کې دا درمل جوړ کړي چې دا اعلان د غبرګونونو سره مخ شو. پارلمان کې سید احمد سیلاب هم د هغه ملاتړ وکړ. مشهورو څېرې هغه لکه جاوید امرخیل هم د حکیم الکوزي په ملاتړ او په ننګه باندې خبرې وکړي او د هغه ملاتړ یې وکړ. د کرکټ پخوانی لوبغاړي کریم خان صادق هم بالاخره چې په خوله پاتې نه سو او د حکیم الکوزي په اړه یې څرګندونې وکړي او هغه یې د 2020 کال تر ټولو بهترین کس یاد کړ. د ملاتړ سره بالاخره مخالفتونه هم پخوانی د پارلمان غړي عصمت قانع هغه په الکوزي تور پورې کړ چې دا د نشي موادو یو ډول دی چې افغانان پرې اخته کوي. په ټولنیزې رسنیو کې بیا تر ډېره پورې د حکیم الکوزي ملاتړ او د ټولو دوستانو څخه هیله کړې چې د ده ملاتړ وکړي او د ده غږ تر مرکزي حکومت ورسي، کوم حکومت چې د کار جواز یو غیر قانوني بللی او د ده کلینیک یې هم ورته بند کړی دی او د خپلو دوستانو څخه د ده په برابر باندې نظر پوښتنې کوي او په مختلفو برخو کې ورڅخه پوښتنې کوي تر څو د حکیم الکوزي په ننګه او ملاتړ باندې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په ډلو ډلو مریضان د هغو د کورو شاوخوا ته راځي. کندهار او کابل کې زیاتو کسانو مظاهرې هم وکړي تر څو د هغه د واکسین یا هغه درملو ورکولو روغتون ورته برته خلاص سي او مریضانو ته همدغه درمل ورکول سي. خو حکومت او د عامې روغتیا وزارت دغه درمل غیر قانوني او ناسم یاد کړي دي چې دا د خلکو د سخت غبرګون سره مخ شوي. تر بیا د الله